بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو په ورډ پروګرام کې په فایل بیک سټیج ویو کې مخته کار کوو. دغه هیستوري چې دا به تاسو کمپیوټر کې نه وي بغیر له یو نیم نه نشته که نه. تاریخچه دونه پیغام چې سره کوم تاریخچه ښیي معلومات هم دلته نه ورکوي. نوی اپشن دی ما اپډیټ شوی ده پکې. پرنټ ته راځو. فرض کړه ما لیکل وکړه او غواړو چې هغه چاپ کړو. نو راځم زه دا لیکل غواړم چې زه چاپ کړمه. د چاپ لپاره باید لاړ شم پرنټ ته او په پرنټ کې څو وارې چاپ کوي. دا اپشن یې موږ تاسو ویل دي. ګوره دلته ورډ کې که چا چاپ زده کړه داسې تقریبا په هر پروګرام کې بیا د زدله هغه اپشن چې موږ تاسو ویلې وي هغه هم شته پکې او اضافي هم شته پکې. ښه څو وارې چاپ کوي؟ اووه وارې فرض کړه. پرنټ باندې کلیک کې چاپ شروع کېږي. بیا دلته دې ځای په کوم پرنټر یې چاپ کوي هغه بل دې ځای انتخاب کړي. ایر پرنټر هم شته پکې. نیټورک باندې کې چېرته پرنټ فایل یو فایل ځان سره تیار سیو کړه. پرنټر فایل فرض کړئ پرنټر دلته اوس نشته نو یا اوس برېښنا نشته وروسته بیا چاپ کوي. دا فایل ځان سره سیو کړه. هلته څنګه چې پرنټر راوړي په هغه فایل باندې ډبل کلیک کړي ډایرکټ به چاپ شروع شي. صرف د چاپ لپاره هغه استعمالېږي. د دې نه بغیر راځو موږ تاسې څومره واره کې چاپ کوي هر ټول یې چاپ کړه. پرنټ سلیکشن کار نه کوي. و چې کوم لیکل دي انتخاب کړي صرف هغه به چاپ کېږي. را به شي پرنټ ته. دلته تاسې وګورئ څه شو دغه دا به انتخاب کړي. صرف هغه لیکل به چاپ کېږي چې تا انتخاب کړي وي که هغه لږ وي او که ډېر وي. او د دې نه پس پرنټ کرنټ پیج موجوده صفحه چاپ کړه. دا کولی شي ته بدله کړي. دې ځای دلته ورته ولیکي چې شپږ شپېته مخ دغه ځای کې چې کوم ورقه ښکاري کومه صفحه ښکاري صرف هغه چاپ کېږي. د دې نه بغیر چې دا په دې کې کسټم رینج تاسې ورکولی شئ چې مثال اول مخ بیا کاما اووم مخ کاما له لسو نه تر شلو پورې بیا کاما مخکې مثال در کړی او صفحو شمېرې هم دغه رقم سې ورکوئ تر 99 مخ پورې. نو دغه ورقو صفحو شمېرې چې تا دلته ولیکلې صرف دغه به درته چاپ کوي. له دې نه بغیر چې دا په دې کې ډاکومنټ انفو چې موږ تاسو دغه ځای کې وویله خو دغه څوک نه چاپ کوي. کوم لیستونه دې کې استعمال کړي دي لیستونه مخته موږ تاسو وایي د هغو نومونه چاپ کړه. کوم سټایلونه دې لیکلو ته ورکړي هغه سټایلونه چاپ کړه. مختلف نور اپشن هم دي پکې خو دغه څوک نه چاپ کوي. خو دلته راځي یو مهم سیټینګ بل یو د پکې هغه ده اونلی پرنټ آډ پیجز صرف تاک ورکې چاپ کړه یا اونلی پرنټ ایون پیجز یوازې جفت ورکې چاپ کړه. داسې پرنټر شته چې کاغذ سره وځي په کمپیوټر کې چې اول مخ به په دې طرف لکه کتاب کې چې او د بل دویم مخ کمپیوټر کې چې په دې بل طرف د کاغذ ته چاپ شي. خو که چېرته تاسو داسې پرنټر نه وي نو ته به څه چل کوې. د دې اپشن نه په استفادې سره کولی شي چې فرض که تاسو داسې پرنټر دی چې په یو طرف باندې چاپ کوي نو ته کولی شي دغه سټایل ورکړې. څنګه یې ورکړې؟ اول به ورته انتخاب کې ورکړې به ورته کېږي اونلی پرنټ آډ پیجز صرف تاک ورکې چاپ کړه. تاک مخونه چاپ کړه اول دریم پنځم اووم نهم یولسم په دغه ترتیب به دا مخونه ټول ته چاپ کړي. تاک بیا به دا ورکې ټوله په دې بلټو ته واړې او ورته کېږي بیا به راشي ورته به چې اونلی پرنټ ایون پیجز صرف جفت ورکې چاپ کړه. دویم څلورم شپږم اتم لسم داسې به مخ تفصیلي او تر اخره به ته چاپ کړي. نو بېرته هغه د کتاب شکل ور د اول مخ تر شا به دویم د دریم تر شا څلورم بېرته هغه سټایل ته تا برابر کړه. ښه بېرته راځو موږ تاسې مخ ته ځو. پرنټ ون سایډډ فرض کړه داسې پرنټر ده د سره چې هغه په یو طرف چاپ کوي وروسته دې سره کوم چاپ کوي دغه کوم دغه اپشن شته. ښه پرنټ ون سایډ زه په یو طرف غواړم. پرنټر د سره چې په دوه طرفو چاپ کولی شي خو ته په یو طرف غواړې. پرنټ ون سایډډ پرنټ آن بوث سایډز پرنټ آن بوث سایډز پرنټ آن بوث سایډز. اکثره پرنټر کې دا صرف یو اپشن وي خو ځینو کې بیا دغسې اپشن وي لکه دې چې ما اوس انتخاب کړه. دلته که تاسو دې ورقې ته وګورئ یو ورقې چېرته داسې راوړي داسې او داسې دواړو طرفو. دویم د پورته که چېرته راوړي هغه باید داسې ولوستل شي. که نه یې داسې ولوستله بله دې داسې چې بدله کړه باید کتاب تاو نه کړي باید دغسې پسې ولولي. نو هغې لپاره دا سیټینګ ده. او مینولي پرنټ آن بوث سایډز که دې باندې کلیک کړي په خپله خوښه بس څه رقم سیټینګ تا دلته ورته کړی وي په هغه سټایل باندې دلته درته چاپ کوي په دواړو طرفونو. نو بوث سایډز مطلب په دواړو طرفونو یې چاپ کړه او ون سایډډ مطلب په یو طرف راته چاپ کړه. کولیټډ په ترتیب یې چاپ کړه او انکولیټډ بې ترتیبه یې چاپ کړه. منظم او غیر منظم یې چاپ کړه. پورټریټ عمودي چاپ کړه په ورقه باندې. لینډسکیپ افقي چاپ کړه.
مخکې موږ تاسو باندې خبرې کړې ډېرې زیاتې. د کاغذ سایز کوم سایز کاغذ دی ورته ښه ورته چې ما ورته ښه د A4 سایز دغه ده. مارجن څومره پرېږدي ښه دلته خبره په دې کې بله هم ده. که داسې یو سایز کاغذ وي تاسو سره چې هغه دغه سایزونو کې نشته خپله ریکټ کړی. مثال په توګه دا وړې تذکرې چې کله موږ تاسو ته جیبو لپاره جوړوي A4 سایز کاغذ یې ورته ښه وي که نه هغه په غټ وړه کې باندې دغه یو کونج کې چاپ شي بیا تیپ سره واخلي کټي کړي. دې سره ډېر کاغذ ضایع کېږي. داسې هم کولی شي چې دغه A4 سایز ورقه ښه مساوي ډول باندې په څو برخو باندې وویشي. بیا د هغه کاغذ پلنوالی او د واړه کاغذ پلنوالی او جګوالی معلوم کړي او راشي ورډ پروګرام ته دلته مور پیپر سایزز 203 ورډ چې کوم سټایل ده د پیپر د کاغذ د انتخاب هغه دغه ده. ویډ پلنوالی څومره ده دلته به پلنوالی په انچونو کې ولیکي او دلته جګوالی په انچونو کې څنګه چې وکیږي او پرنټ ورکړي په هغه کاغذ باندې دغه مطابق به په چاپ شي. له دې نه بغیر مارجنز دغه حاشیه څومره پرېږدي ګیر چاپېره د سپینه ساحه یې لیکلونه. لاست کسټم سیټینګ کسټم لغت چې تاسو چېرته ولیده یا مینول د دې مطلب ده چې ما په خپله خوښه څه رقم سیټینګ کړی یا تا په خپله خوښه څه رقم سیټینګ کړی د ښکته تیار کې راغلی دي. نارمل هم دغه رقم ده 1 انچ ده او ما هم اخیری بار دغه سیټینګ کړی. تاسو کولی شئ تاسو کمپیوټر کې به دا نه وي که مخکې سیټینګ نه وي کړی نو نارمل نه به شروع شي 1 انچ ده ګیر چاپېره ټاپ پاس طرف ته هم 1 انچ ساحه پرېږدي خالی او باټم لاندې طرف ته هم لیفت چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته هم دا رقم نیرو تنګ دا ځای کې پریویو هم ښکاري تنګ به دا حاشیه به تنګه وي فکر هم ده نیم انچ ده ګیر چاپېره. ماډریټ درمیانه پاس او کوز 1 انچ ده ښي چپ طرف ته پاو کم 1 انچ ده. وایډ پلن پاس او کوز 1 انچ ښي چپ طرف ته 2 انچه. میررډ دا د که په پرنټر کې دا وړتیا وي نو د چاپ به کي تاسو ګورئ دوه ښکاري لکه آینې ته څه دغه شي کاغذ ونیسئ په داسې شکل یې ورته چاپ کا سټایل درنه چا به خوښوي نو هغه که چېرته په پرنټر کې دا وړتیا وه د چاپ به کي که پرنټر کې نه وه نشي چاپ کولی. لکه مثال که ته ساده پرنټر ته چې ما ته رنګه چاپ کړه زه رنګه غواړم په هغه کې رنګ بیخي شته نه که نه هغه به څه درته چاپ کړي. نو که پرنټر کې دا وړتیا وه ته چاپ به کي که نه هغه ساده ډول به ته چاپ کړي. او د زړو مامورونو دا 2003 افیس چې استعمالوه د 2003 ورډ چې کوم د کمپنۍ د مارجن سیټینګ هغه د هغو خلکو ډېر زیات خوښ و په ټولو ورډ پروګرامونو کې ورته راوړی ده. 2009 کې هم شته دغه سټایل 2010 کې هم شته 14 کې به مې 14 کې هم ته ځم چې اوس 19 راغلی د هغه کې ورته پرېښي ځکه چې هغه مامورین اوس هم کار کوي هغه اوس هم په 2003 کې ډېر داسې چې اوس هم کې لګیا یا دا نورو باندې نه پرېږدو لرې کړه. د هغو لپاره که چېرته مثال راوښتي 2014 ته دغه سیټینګ یې تیار ورته راوړی د مارجنز د هغو دغه د کمپنۍ چې کوم سیټینګ و هغه ډېر خوښ و هغه دې باندې چې کلیک کړي ډایرکټ انتخابېږي. او که په خپله خوښه سیټینګ کوې دا به شي کسټم مارجنز ته دلته وګورئ پریویو دغه ځای کې ښکاري هم مخکې 2003 ورډ کې په دې شکل و کم که پاس طرف ته مارجنز ګورو ته لیکل پورته روان دي که نه نیم انچ زیاتېږي هم همدا رقم باټم لاندې طرف ته لیفت چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته خو دې کې آپشن نه ولی چې هلته نه ښکاري. ګټر چې کوم دا د ګنډلو لپاره ځان ته جلا ځای دا ګورئ زه زیاتوم هلته تاسې پریویو کې ګورئ ځینې کتابچو باندې ملتلی دي بایډینګ لپاره ګنډلو لپاره جلا ځان ته ځای پرېږدم هغه څومره پرېږدي 1 انچ نیم انچ هغه تا پورې اړه لري. د کوم طرف ته پرېږدي دا لیفت چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته که ټاپ پاس طرف ته او نور موږ تاسو لیفت رایټ پورټریټ چاپ کې لینډسکیپ چاپ کې هلته هم دغه سټایل نو په دې ځای کې دغه ځای کې پورټریټ او لینډسکیپ دا د 2003 چې کوم ورډ دی هغه سیټینګ ده. بیا د نقل خورو لپاره سیټینګ ده کې یا کله کله دغه سم سره اړتیا پیښیږي ډېر لیکل دي دلته موږ سره اوس 8 ورقې لیکل دي زه به دا لږ اضافه کړم کنټرول پلس A C V لږ به زیات پیسټ کړم نو دا به شي تقریبا څو ورقې شو 110. اوس غواړم چې چاپ یې کړم خو په کومه ورقه یو کتاب د چپټر د 110 ورقې ده غواړي دا په کومه ورقه کې ځای شي نو را به شي دې لپاره پرنټ ته په پرنټ کې به لاړ شي سکیلینګ ته دې سکیلینګ وایي 1 پیج پر شیټ یا په ساده پښتو کې انګلیش کې میکرو ورته وایي که نه چې میکرو هغه وکړه دلته راشه 1 پیج پر شیټ مطلب دا دغه د کاغذ
د کاغذ ته شیټ وایي سپین کاغذ څه ته شیټ ده دا کمپیوټر کې چې کومه یو ورقه ده دا په دې طرف باندې راته ځای کړه دویم دوه ورقې غواړم په یو شیټ باندې څلور ورقې غواړم په یو شیټ باندې شپږ اته شپاړس خو شپاړس به بیا لولي څوک که څلور یې کو که نه څلور په یو طرف دی کاغذ څلور په بل طرف آډر ایون هم څه استعمال کو اته شولې په یو ورقې که نه په یو شیټ یو سلو دوه دېرش کې په اتو تقسیم کو شاوخوا شپاړس ولس ورقو کې شپاړس نیمه ورقو کې ولس ورقو کې ځایږي د یو سلو دېرش اته 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 که نه تقریبا دومره جوړیږي نو هغه لیکل چې کومه دي په کومه ورقو کې به درته ځایږي نو که دغه رقم چېرته خوښ وکولی شئ چې روایه اخلئ ځان سره کني 1 پیج پر شیټ په دې کې بل اپشن هم ده سکیل ټو پیپر سایز یا د دې مطلب دغه د A4 سایز ورقه مې ته ایښې ده کمپیوټر او پرنټر ته دې وویل چې A4 سایز ورقه مې ایښې ده اوس کمپیوټر کې یوه ورقه مناسب درته وګڼله یوه درته په چاپ کوي که دوه مخه مناسب ته وګڼل دوه درته په چاپ کوي که څلور یې مناسب وګڼل څلور تل د دې خوښه کمپیوټر ته ورکړه خبر د پرنټ سیټینګ له دې نه وروسته پیج سیټ چې لاړ شي بېرته هماغه ځای ته راوړي 03 ورډ راځو شیر ته که غواړې چې دا ته شیر کې شیرینګ لپاره نیټورک انټرنیټ اړتیا ده بیا هم دلته موږ وایو چې شیر ته شیر کولی شو شیر وت پیپل ون ډرایو ته دې سیف کړی له هغه ځای ډایرکټ شیر کړه ون ډرایو چې کومه ده مخکې ما تاسو ته راغلی کېدای شي په غږېدلی یم یا نه او په انټرنیټ باندې داسې ویبسایټ دي چې هغه باندې موږ تاسې میموري څو جی بي په کرایه باندې اخلو د کال هغه ډالر پیسې ته وته جمع کوي ساتنه یې هر څه د هغو په غاړه ده خو هغه ادارې چې کومې دي اکثره ادارې دا استعمالوي فایده یې دا وي چې د ایکسټرنل هارډ ډیسکو ګرځولو ته اړتیا نه وي یو اس بي فلیشونو کې میموریانو کې د معلوماتو ګرځولو اړتیا نه وي جیبونه دې سپک وي هلته به سیو کړي وي چې نړۍ کوم کوچ ته هم لاړ شي چې انټرنیټ ته کنیکټ شي خپلو معلوماتو ته لاسرسی لري نو هلته که چېرته لري هلته سیو ټو کلاود او هغه ته کلاود کمپیوټینګ وایي کمپیوټر ساینس یو موضوع ده کلاود کمپیوټینګ دغه ته وایي نو دا کلاود چې کوم دی هغه ته ورسیو کوم دغه ځای نه ډایرکټ شیر هم که چې نور خلک یې مې ګوري اجازه خلکو ته ورکوي که نه ورکوي هغه تا پورې اړه لري ایمیل کې ولېږه موږ تاسې به نن هم وایو انشاءالله اټیچمنټ په شکل یې ولېږه اټیچمنټ داسې وي نن به تاسې عملي وګورئ یو فایل د مثل ورډ کې سیو کړ هغه د دې ایمیل سره ونښلوه او ویې لېږه هغه بل کس چې چاته دې ولېږي هغه یې بېرته ډاونلوډ کوي ورډ پروګرام کې بیا ورته راخلاصېږي که د ایکسل فایل وي که د هر یو پروګرام فایل وي په دغه ډول لیږل کېږي لینک به هم تاسې وګورئ لینک صرف اړیکه ولېږه په فیسبوک کې هم ستا کس باندې هسې ګوته ټینګه کړئ پوسټ باندې کاپي لینک اړیکه کاپي کړه هغه اړیکه بیا په میسج کې ورولېږه هغه چې په کلیک کې بېرته دغه پوسټ ته راخلاصېږي هغه کس همدارقم پی ډي اف فارمیټ کې سیو کولیږه کتابونه اکثره پی ډي اف فارمیټ ته وړي ولې اوړي خپلې فایدې دي انشاءالله وروسته بیا ووایو سینډ ایز ایکس پی ایس یو بل پروګرام دغه فارمیټ کې ولیږه سیو کولیږه او انټرنیټ فکس هغه که لرې سهولت هغه فارمیټ کې سیو کولیږه پریزنټ آنلاین یا چې وړاندې کا آنلاین مطلب انټرنیټ باندې چې نور خلک هم ګوري آنلاین هغه هم شته څه ورته وایي پوهنتونونه که غواړئ دا درس چې وایي زه تاسو ته درکوم دا د انټرنیټ باندې هم خلک وګوري دغه رقم د ورډ له لارې نو هغه لپاره به څه سرویسز د سیټ اپ د هغه به ورته کوې د هغه نه وروسته چې مایکروسافټ کمپنۍ د سرویسز د هغه به انسټالې ښه تیز انټرنیټ باید ورته ولرې هغه نور کسان چې ځان سره راجستر کړي مثال افغانستان کې بل ځای کې دی غواړي چې موږ درس وګوري او دغه نه زده کړي خپل یوزرنیم پاسورډ سیستم لري هغه په واسطه بیا بیرته هغه خلک هم کولی شي چې په همدغه وخت خپل دفتر کې ورته کښېني خپل موټر کې ورته کښېني ویې ګوري او درس زده کړي نو هغه چې کومه ده ښه تیز انټرنیټ ته اړتیا لري ځکه چې ویډیو په شکل باندې دا ښودل کېږي او سروسز آنلاین سروسز ته هم اړتیا لري پوسټ بلاګ څه شی دا وپېژنئ بلاګ چې کومه ده اکثر ساده پښتو کې مقاله سیاسي چارو کارپوه بیګا کې سوچو کې ولاده د سولې خبرې دغه طرف ته روان دی چې اشرف غني چټي لګیا دا بل ته چې نه فلانه چټي لګیا خو بیګا کې او سوچ یو سره وکي هغه باندې بس سیاسي چارو کارپوه لیکنه وکي یو اخبار ته ورکی ورځپاڼې ته ورکی هغه کې دا چاپی کې کړه
چې فلانه لیکوال فلانه سیاستوال سیاسي چارو کارپوه دا وایي یا ډېر فیسبوک لري فیسبوک په پیج باندې پوسټ کی خو دا فیسبوک چې مخکې نو دغه بلاګ ویب سایټ به استعمالېدلې په دې کې ډېر مشهور چې blogger.com د نن سبا ځینې نور هم دي wordpress.com د شیرپوینټ بلاګ د ټیلیجنټ کمیونټي ټایپ پیج دا نور هم ډېر زیات دي لکه څنګه چې فیسبوک یو پیج جوړه صفحه جوړه د غیر کمال ته ځان لپاره یو آی ډي جوړه د بلاګ په نوم باندې پیج چې د فیسبوک د لایک بټن لري د فالو بټن لري تا فالوورز دي هغه کوم کمنټ کوي شي هغه کوم لایک کوي شي هغه څنګه سبا ډېر خلک نه استعمالي فیسبوک ډېر زیات استعمالي خو که چا اوس هم هغه استعمالول نو دا لیکنه چې دلته د کړه د ډایرکټ هغه بلاګ ته ور پوسټ کا خو پوسټ کول سره سره به تا نه ډایرکټ رجسټریشن غواړي فکر هم ده زه ته چې دغه ته وځه سیمون نه ک بلاک شکل درته وامه خو ته کلوز بټن چیرته سته که نسته زه ته کلوز که زه به بلې ور خلاص کړم دغه ده ښه راځو د دې نه پس چې کومه ده شیر کې خوشي پاتې نه سو ایکسپورټ ته راځو دا فایل زه اول سیو کومه او تم چې ډاکومنټس کې سیو کا د جان په نوم باندې کې چیرته نه کني چې جانانه کنه چې جان په نوم ستا سیو بیا راځو ایکسپورټ سیویز د هم موږ تاسو دا کار نه ګټنه کولای شو دغه ځم کولای شو پی ډی اف فارمیټ کې سیو کا یا ایکس پی ایس فارمیټ کې سیو کا دی باندې به کلیک کې او د دې ګورته هغه سیویز د خو دغه ځای نه پی ډی اف انتخاب ده ایکس پی ایس هم ستب کې دا دوه فعلن دلته کاری پبلش ایز پی ډی اف ار ایکس پی ایس سیویز ته چلاړ شي هلته ډیر زیات کاری ټول کاری د دې پی ډی اف فائدہ څه ده ورډ پروګرام کې چې کله ته لیکل وکړې تاسو به د پښتو یا مونوګراف به جوړ کړي پښتو فونټ به استعمال کړي چاپخانه ته چې کله ته ورډې نو هغه د ستونزه وي د مونوګراف ته پښتو فونټ استعمال کړی دا ښه ښایسته ډیزاین دلته ښکاري تا کمپیوټر کې بیخي صحیح ده خو چاپخانه ته نیسي هغه فونټ چې کومه ده د چاپخانې والا سره نشته پرنټر والا سره نشته چا باندې ته چاپ کوې څنګه چې ورته ورکړي ګډ وډ ښکاري عکس دی یو طرف ته تللی یا کوم ځای کې لیکل چې تا د عکس سره نږدې کړي هغه بل ځای کې دي عکس دی په بل ځای کې د ټول ګډوډ شوي یا ورکې کمې شوي یا زیاتې شوي یو ستونزه د غم کې راغلي د دې ستونزې نه بچ کېدو لپاره تاسو داسې کار وکړئ چې دا ورډ کې کله مونوګراف ولیکئ فونټ هر څه برابر کړه د پی ډي اف فارمیټ کې سیو کړئ پی ډي اف فارمیټ کې چې کله سیو کړه بس یو کسره ک هغه فونټ وی کنه بس څنګه نشته وکړه ته دلیل سي پاسه نشي کولای ورکه بس یو ځین ډایرکټ چاپ کولای شي راځم تاسو باندې زه ګورم هم ته چې پبلش کړه نو یو موږ ته وام خیا پی ډي اف ریډر په نوم باندې به چې ډاپ ریډر یا پی ډي اف ریډر یا پروګرام به تاسو کمپیوټر کې انسټال کړئ ګوګل کروم را خلاصي په دې باندې سره خبر یو ښه دا په هغه مونوګراف دا په ورډ کې تغیرات وکړي کې دې تغیرات وغیرہ نشي کولای ډیلیټ بټن سی وای نه ډیلیټ کیږي دغه رقم به چې هر ځای ته دی وړ او څنګه تغیر راځي کې هغه ځان ته پروګرام ورته لري پی ډي اف غټ پروګرام دغه به انسټال خو د په هر څوک نشي کولای هغه به اخلي دی ورډ رقم نس په اسانۍ نه پیدا کیږي چې ته یې کې به تغیرات وکړي او هر چا سره به هم نه چې به دې کې تغیرات وکړي ډېر راځي ایکسپورټ د پی ډي اف او ایکس پی ایس هم دغه کېبل پروګرام ده چینج فایل ټایپ ته کړه چې هغه سیویز پر رقم ده 2014 فارمیټ کې سیو کا 2003 ټمپلیټ ډیزاین پر جوړ کا نوټپیډ لپاره سیو کا کله تم فکر د سیویز وخت کې تاسو ویلې کړ تقریبا هماغه ده ورډپیډ لپاره سیو کا په انټرنیټ کې ویب سټ ته موږ لیکل چې کوالته به څنګه ښکاري هغه رقم ته سیو کا که سیویز تلار شو کنه بغیر د سیویز نه در فایل ټایپ دې باندې کلیک کوم سیویز ته هغه عادي سیویز راخلاص کړل ته بیخي ډیر دي چې هر یو سټایل د خو هغه په انتخاب کې فارمیټ کې به سیو کې هغه کې دتا سیو کیږي پی ډي اف دلته مستوي نه سیو ښه دلته دوه اپشن سره دي سټانډرډ کیفیت کې به زیاده کیفیت به خري او مینیمم سایز د بل کیفیت کې به فرق راځي خو میموري کې به سایز ځای به کم شي دا تاسو پورې اړه چې هر یو انتخاب او خپل ما خدای ور سیو کړی یو دې نه پښه د کلوز ده یو دا کلوز ده بل دا کلوز دغه دوه کې فرق ده دا پروګرام هم بندي فایل هم بندي او دا چې د فایل بندي پروګرام نه بندي ګرما په کلیک
پروګرام ماره کوم ورډ را خلاص ده شارټکټ کې فرق ده زی بیا را خلاصوم د دې شارټکټ د alt plus F4 د دې بل کلوز شارټکټ د کنټرول plus F4 کنټرول بونه سي F4 بٹن بوه بیا راځم ته د بیا را خلاص کا د دې بل شارټکټ هم دغه مون توکم کنټرول plus W کنټرول بونه سي W بٹن بوه او که چیرته زه غوایم دا alt plus F4 نو ته چې لیکل دي خاصه شي مستندغه ده ما نوٹ کې تیار شي څو خلاړه بند کار پلس F4 سره هم فایل بند شو هم پروګرام بند شو خزه بیا را خلاصوم ته بیا را خلاص کا دا را خلاص او اخره کې دا اکاونټ مایکروسافت اکاونټ ما داخل شوم کنه یو بار کې معلومات درکې څنګه دا وغیرہ او اکټیویټ د کنه دغه افیس اکټیویټډ کا اپډیټ کې اپډیټ کولای شي د افیس ټول پروګرامونه کې دغه فایل تقریبا په هم دی ډول لګا صرف په پرنٹ کې لږ لږ تغیرات راځي یا یونیم بل ځای کې یو نیم اپشن مخته ورسته سي کم او زیات سي نو د ورډ کې زده کوي د افیس په هر پروګرام کې دا کارونه تاسو زده دي او اباوت ورډ باندې کې معلومات راته کله کال ته اباوت نوٹ پیډ اباوت ورډ پیډ او انټرنیټ یې چنسته کې نور معلومات هم ته خودل او فیډبیک ورکه فیډبیک باندې ما ته په وینډوز کې خبرې کړې د دې پروګرام نه خوشاله آی لایک سمثینګ مسکا ولېګا یا د سلک ترش ورین را ترش تندای ورولېګا کنه چې لک تر خفای کې چیرته انټرنیټ باندې کنیکټ یا کته پیشنهاد ورته لري هغه ورولېګا او اپشن چې کوم دي دا نه وایو دي دوه وجې دي اول دا کار خو په دې باندې ځان پوهیږي دي کې څه دي دغه د ورډ ټول بټن سیټینګ ده د نن ورځې اوس دا غدي چې کمپنۍ د کوم سیټینګ راغلی هغه صحیح دی بټن لپاره نو کته چیرته په انګلیش باندې خنه پیږي نو په دې کې کوم اپشن نه فعال و مې غیر فعال و دویمه خبر که ورډ دې کنه یزدا به مفعال و مې غیر فعال و ځکه ته معلومات نه کیږي دا ما څه شي فعال کړ د کوم بټن په وظیفه کې به تغیر راوست دا معلومات اوس فرض کړه ته په پیږي مې فعال و او مې غیر فعال و چې نه په پیږي چې کوم بټن کې مې سیټینګ کې مې تغیرات راوستل نو ته خپل به ځان ته ستونزې جوړه خپل ستونزې ته جوړیږي پیسټ سپیشل خو تاسو زده کړئ پیسټ لینک دا مې اورز ورکو ته ویلې اسی چې نو کاستې دا کار مکه چې پام دي کنه نو داس چلو چې په وخت کې کوي بل ځای کې رسوالي کې مې کورس نه ته ورکو ته درس ویلې کمپیوټر یې کمې بیا مې داسې کار وکړ دا پیسټ سپیشل مې چې کله ورته ویلې دا مې ویلې پیسټ سپیشل مې ورته ویلې دا څه ډایرکټ راځي کنه کاپی پیسټ کو نو هغه ما ورته مل دا اپشنو کې کار مل لري دي کې سیټینګ بټن سیټینګ دا بیا هغه بټن ته کار واري دی هغه درته کین ته کتاب سیټینګ بدل کړی دی ما ته نه معلوم ته نه معلوم خدای یو کلاس ته دغه ویلې ته په بل کلاسو یو ته چې په سپیشل یاري قسم کې نه کار باندې وکړي لینک کار نه کوم پیسټ لینک ته چې دلته لیکل کې حالت تنظیم د درې لارې په تو کومل کې ځکه غلا شي وروسته مې ځین خبره مې ورکو ته دی چې ګوتې مکه د سمې دغه سیټینګ ګډوډ کړی نه سره شاګردان ته استاد ډیر زله راځي ته د دې کار کې هغه ونه کی کنه ځکه مې ته مالته سره راځي د بل کمپیوټر ته کینو چې دا کنه است تک کار خبره څه شو د دې مختل مالته شاګردان ته دا خبره کړې ولا سیټینګ چې ته بدل کړې ماته مولاګه کې معلومي دلته که تاسو وګورئ نو د ډیر زیات سیټینګ د کې به خاص توګه ایڈوانس ته کلار شي نو د کې اوس د چا یادېږي هغه ټول کوم بټن سیټینګ په کوم ځای کې ده چې ډیر واره نه استعماله هغه معلومات نه ده کېږي دغه رقم نور هم د کې به غیر سیټینګ کوم چې ډیر مهم ده هغه د وخت ډیر ډول لګ مختبه به وایو ان شاء الله او نو دا د موږ تاسو د نور د ورډ پروګرام درس او